د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیر وایي د یاد ولایت په چارکین، زاري او مرمول ولسوالیو کې د کشفي راپورونو پر بنسټ 33 میله وسلې کشف او ترلاسه کړي چې په نیول شوو وسلو کې 21 میله کلاشینکوفونه، 11 میله توپانچې او 1 میل پیکا شامله ده چې یو شمېر کسانو په غیر قانوني توګه ساتلي وي. دغه سلاح چې تاسو مشاهده کوئ چې وینئ د 21 میله کلاشینکوف دي، 11 میله توپانچه دي او 1 میل پیکا ده چې دا مختلف ولسوالۍ لکه چارکین نه، مارمول نه، زاري نه، د ولسوالۍ نه دا د کشفي ارګانونو له طرفه کشف کې او ضبط هم کې. نو دا سلاح دي چې غیر قانوني په کورو کې ساتلې د تیر دولتي کسانو وي، نو موږ کشف کړي دي او ضبط هم کې. له بلې خوا د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویان وایي امنیتي ځواکونه د پرلهپسې ډول د بلخي ولسونو د هوسا ژوند خوندي کېدو په موخه د غیر قانوني وسلو راټولولو ته جدي پاملرنه کوي. نیروهای امنیتی ما شب و روز به خاطر تامین امنیت مردم شهر مزار شریف تلاش می‌ورزد و هر کسی که جنایت انجام میده، سرقت انجام میده، سلاح غیر قانونی داره اونها را گرفتار و پنجه قانون میسپارد. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د شمیرو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 200 میله بېلابېلې وسلې کشف او ترلاسه کړي دي.